ډیورنډ د پوهانو مورخینو او نظر خواندانو له خولې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تاریخي او مستند واقعیتونه، شننې او ارزونې. د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو او د ډیورنډ خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. په ننني ډیورنډ بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی محمود مرهون د پوهنتون استاد او د سیاسي مسلو شنونکی راسره بحث کې میلمه دی. تر ډېره بریده پورې به په ننني بحث کې د ډیورنډ په تاریخي او حقوقي ارزښت باندې خبرې وکړو. دا هم مهم بحث ده چې د کرښې هغې غاړې ته د ډیورنډ فکر او یا هم د لوی افغانستان فکر څومره ژوندی پاتې ده، هلته په فرهنګي لحاظ او په سیاسي اجتماعي لحاظ باندې څومره کارونه ترسره شوي دي چې تر څو پورې دغه فکر غښتلی پاتې شي. او تر ټولو مهم بحث دا ده چې په نوي نسل کې چې هغه غاړې ته چې کوم افغانان دي د هغوی نوی نسل څومره په دې باور ده چې دا کرښه باید له منځه لاړه شي او بالاخره د لوی افغانستان د ایجاد لپاره، د تاریخي لوی افغانستان د ایجاد لپاره باید هلې ځلې وکړي. مسلماً په وروستي بهیر باندې چې د پښتنو کوم بهیر روان ده، د پښتنو تحفظ چې کوم مومنټ ده، په دې باندې به هم مفصلې خبرې ولرو له ښاغلي مرهون سره. جناب استاد ډېر ښه راغلاست. سلام ورځ په خیر. هیله من یم چې د دې وخته به ښه راغلي یاست. زه هم په خپل نوبت سره ستاسې د راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته که په لار کې دي که په بر کې دي خپل سلامونه وړاندې کوم او هیله من یم چې وکولی شو څو شېبې د دې سره ښه وخت ولرو او هغه معلومات چې زما سره لږ څه ستا هغه ستاسې سره شریک کړي. ډېر تشکر. تاسو د لومړي بحث په توګه باندې ډیورنډ ته په څه ډول له کوم نظر نه ورته ګورئ؟ ډیورنډ څه ده یعنې ستاسو؟ کله چې زه د ډیورنډ نوم اورم په مغز کې مې لکه د شیطان نوم چې اورم داسې یو کړس کېږي او دا په دې کېږي چې له ماشومتوبه زما په ذهن کې دا خبره کرل سوې ده چې زما د کورنۍ نیمه برخه د یو منحوس خط په وسیله زما څخه بیل سوې ده. دا کلي تعبیر دی چې هر افغان یې لري. هر افغان ته چې ډیورنډ یاد کې همداسې یو کړس یې د ذهن څخه وځي، ځکه زموږ څخه په شعوري او لاشعوري توګه په ذهن کې دا موجوده ده چې زما د خاورې یو مځکه د انساني فطرت له مخې یو چا اخیستې ده او دا موږ ته د انساني فطرت له مخې زور راکوي. یعنې هر انسان څخه چې یو شی واخلې معلومدار خبره ده تر ابد د ده په ذهن کې پاتې کېږي چې پلانکی ډېر ښه شی چې زما سره و هغه نسته راسره. اوس کې دا بحث مطرح کېږي چې ولې یې واخیستله. زه راځم دغه بحث ته. دا یو څه تاریخي اړخ هم لري او یو څه زما خپله بدمختي ده د ملت افغانستان د ملت هم لري. تاسو ګورئ اولي اساس یې دا دی چې امیر عبدالرحمن خان په خپلو یادداشتونو کې ډېر ښه وضاحت دې ته ورکړی دی چې ولې دی مجبور شو چې بالاخره ډیورنډ خط کش کړي، فقط ویې مني. دی وایي زه دې ته متوجه سولم چې نړیوال په دونه پراخه پیمانه زما پر ولس باندې حاکم سوي وه چې هر شی ویل زموږ عام ولس منل. نو د دې لپاره وایي زه مجبور شوم چې تورې ته لاس کړم، د خپل کور دننه په خپل ملت کې دننه او په خپل هیواد کې دننه خلک وځم او بالاخره دې ته متوجه شوم چې افغانستان دغه کېږي تجزیه کېږي. د دغه تجزیې د مخنیوي په خاطر ما د لنډمهال لپاره فقط یوه کرښه کش کړل، امضا مې نه ده کړې، فقط یوه کرښه مې کش کړل. ما دغه خبرې ته د درواغو په سترګه کتل. ما فکر کاوه چې امیر خپل ځان د دې په دغه توګه خلاصوي. کله چې زه د خپل ځینو مشخصو زده کړو لپاره اروپا ته تللی وم نو زه بریټیش موزیم ته زه ولاړم. هلته مې دغه د ایشین سټډیز د ډسک سړی پیدا کړی. هغه زه پوښتنه وکړم ما داسې یو صنعت یو شی لري بل شی نه لرو، یوازې په کمپیوټر کې یو نقشه راته وشو وله چې سکین سوې وه چې په هغه باندې فقط دغه کرښه کش سوې ده په قلم باندې، هغه د کاغذ پر مخ، هغه د کاغذ پر مخ ده. داسې نه دی چې هغه تقسیمات سوي دي او دا جوړه سوې ده. دا فزیکي وجود نه لري. دا مهم بحث ده د کرښې. کله چې موږ د سرحدونو بحث کوو د سرحدونو فزیکي موجودیت هلته ډېر مهم دی. څو مسایل پکې مطرح دي چې هلته به جوړښت د جغرافیې بله بله سله کې غرونه په نظر کې نیول کېږي، اوبه په نظر کې نیول کېږي، دغه مجرا چې د کومې لارې تېرېږي دا کرښه دا مهمه ده. حتی فرهنګ، حتی هر شی په نظر کې نیول کېږي، ژبه. مګر دا د ډیورنډ کرښه تاسو ولاړ چې پر دا کرښه وګورئ مسجد یې نیمه کړی دی، د مسجد په منځ کې تېره سوې ده، د کور یې نیمه کړی دی، د کور نیمه برخه دې خواته پاته نیمه هغه خواته پاته. د یو سړي مځکه د 100 جریبه 50 جریبه دې مخ خواته پاته 50 یو جریبه مځکه د نیم جریبه دې خواته پاته دې خواته پاته. یعنی دا صرف
یو تصوري او خیالي کرښه ده چې ایستل سوې ده او دا د زور او د ډیر مقاومت په دغه کې سوې ده. تاسو پوهېږئ لکه اوس چې موږ د ابر قدرتونو د جنګ میدان یو هغه وخت هم همداسې خبره تاسو د امیر خبره وکړله د امیر په وړاندې په اختشاشونو کې بهرنیانو لاس لرل مشخصا بیا انګریزانو چې دغه څه حالات رامنځته تاسو ګورئ همیشه کله چې ابر قدرتونو د نړۍ کوشش کوي چې یو سیمه تر خپل تاثیر لاندې وساتي نو په هغه ملت کې خپل خلک جوړوي. لکه اوس اوسني نظام کې تاسو ګورئ هر مملکت خپل سیاسي لري زموږ په خاوره کې د هر چا د ګټو دپاره خلک شته. پاکستان د ګټو دپاره به یو پیري د هندوستان د ګټو دپاره به بل پیري د دغه دپاره به بل ډاکټري د دغه دپاره به بل ډاکټري. هر ملت خپل یو ډاکټر یو پیر یو سید لري. دلته چې شوي دي زموږ خپلې مشخصې ګټې ورکې دي. ولې ورکې دي؟ زموږ سیاسیونو له خپل ملت څخه فاصله پیدا کړې ده. د اوسنی بحث یعنې تاسو وایئ چې په هغه وخت کې هم دا په هغه وخت عین خبره موجوده وه. ولې تفاوت یې دا و چې په هغه وختونو کې دغه سیاسیونو بل ډول رنګ درلودي، اوس یو ډول تیز سوي دي. لکه څنګه چې هغه وخت بې پردې شوي دي، بې پردې لیتس دی او افتخار دی. ما ته یو د خلق دیموکراتیک ګوند یو ډېر غټ وزیر قصه کوله، وایي زه په ارګ کې را روان وم، یو بل وزیر یې یاد کړي هغه را روان و، داسې یې راته وکتل ول پلانکی یې مال و، ول ته به کې جیبي نه یې دعوت کړی، ول ما ول یا ول د سپي زامنو زوم نه یې دعوت کړي. اوس ته ګوره یو وزیر په دې سطح دغه کېږي چې هغه د یو بل استخباراتو ته په دغونه رقیقه توګه ښکنځل کوي او وایي چې زه نه یم دعوت کړی، په دې خفه دی. دا د دې معنا دی چې دا یو افتخار باندې بدل سوی دی. دا چې شتي دا د سیاسیونو په ذهن کې د هغه وخت د تخم کرل سوی. بله خبره دا ده چې د فزیکي موجودیت خبره چې موږ د دې کاغذ کوو د سند، دا هیڅ ځای نه دی موجود، دا هیڅ سته نه، هیڅ داسې شی دا سند چې دی وایي ستا د ډیورین کرښې. بله خبره دا ده چې د تاریخي اړخه څخه تاسو وګورئ که دغه سند هم موجود وي نو بیا خو آزاد قبایل د هغه جنسیان دا نسته. زه تصور دا ده چې د انګریزانو د هند برټانوي په وخت کې او د افغانستان ترمنځ یو بفر سټیټ یا حایله سیمه رامنځته شوله، سرحد نه و. د دې قصه اکثره وخت پټه ساتل سوې ده. د دې به زه ډېره لنډه په څو ټکو کې قصه درته وکړم. کله چې دغه پوس ولا انګریزان پوس ولا چې په دغه کې په هندوستان کې دوی نور نه چلیږي او دلته ایجنسي ناکامه ده، دوی خو د خپله سیمه بلله دغه امریکا یې بلله، چې برطانیه یې بلله، برټش انډیا یې بلله، داسې یو نوم یې درلودی. نو بیا چرچل برطانوي هند کله چې چرچل دې پایلې ته ورسېدی د دغه سره د ملکې سره چې نور باید دا مشکل ختم سي، نو بیا دغه راولاړ سو چرچل چون د دې هغه متفکر مغز هغه و، هغه د هند وایسرا راوغوښتی او هغه ته یو پیچل سوي ټیکه په لاس ورکړله، ول دا واخ دا ستا امر دی. هغه د وایسرا د هند چې راغلی، دا ما د یو هندي لیکوال په کتاب کې هغه پاڼه چې خلاص کړه هغه یو نقشه وه. په دې نقشه کې داسې کرښه ایستل سوې وه چې نیم سیند، نیم هند، نیم د افغانستان او د بېلابېلو خواوو څخه نیمه برخه راخیستل سوې او لاندې فقط یو جمله ورته لیکل سوې وه چې یو نوی ملک چې د هر چا دی او د هیڅ چا نه دی. دا د هند وایسرا په چورت کې لویږي چې دا چې راته لیکلي دي. د چرچل دغه ته زنګ وي دفتر ته، پخوا هغه انډلي زنګونه وه چې زه وخت غواړم. هغه ورته ویلي چې ته څو دقیقې صبر وکړه، وروسته بیرته ورته زنګ راځي چې دغه نسته وخت نسته، همدغه فرمول عملي کړه. یعنی دغه کم دغه بفر زون چې ورته وایي یا دغه منطقه د خالی منطقه چې پاته ده، دا قصدي د دې لپاره ایجاد سوې ده چې هر وخت وکولای شي دوی چې د دې څخه سوء استفاده هم د افغانستان په خاطر وکړي، هم د سیمې په اړه وکړي او هم د ټول نړۍ په وړاندې وجنګوي. په حقوقي لحاظ، د سند په لحاظ، په تاریخي لحاظ، د کرښې یا د سرحد د فزیکي موجودیت په لحاظ باندې دا هر څه منتفي دي. یعنی دغسې یو څه نشته چې دا د رسمي سرحد په توګه باندې درست. وختي چې دا بحث دغه ځای کې حل شو، نو زموږ مقابل لوری برټانوي هند ده، زموږ مقابل لوری پاکستان نسته. زه یو خبر د پاکستان باندې یو مکس کوم. پاکستان یو مملکت نه دی. دغه زه نه پوهېږم، زموږ خلک ویل تر ابده نه مني. تاسو د پاکستان اصلیت وګورئ، فقط د 50 کاله وګورئ، د اخري 50 کاله، ګرچې د ټول عمر 80 کاله کېږي، خو د 50 اخري کالونو ته وګورئ. دی هیڅ وخت حکومت یې خود مختاره نه وو، هیڅ وخت یې پالیسي خود مختاره نه وي، هیڅ وخت د پریکړې خود مختاره نه وي. تاسې فقط د مجاهدینو څخه نیولې تر اوسه پورې د تاریخ دا لاندې وګوره. یو ځل دغلته روسان راغله په افغانستان کې کښېنستل، د مجاهدو په نامه په دغه کې کمپونه خلاص ول، په پاکستان کې پیسې امریکا او عربو ورکړي، دا ځای په ووهه. بیا همدغه ځای څخه طالبان را پیدا سول، طالبان یې تمویل کړل او ټول افغانستان یې په ونیوی. بیرته د هغه په مقابل باندې بیرته یې بله ډله راغله چې
امریکا ورسره ولاړه اولین کس چې د طالبانو د حکومت مخالفت یې وکړي او د جاکم آباد اډې امریکایانو ته په لاس ورکړي خو همدا پاکستان بیرته دا د نن وینې چې طالبان بیا ولاړه په پاکستان کې کښېنستل د دې حکومت په ضد شوله بیا روسان راغله د هغوی شاته ودرېدل او په دې لنډ ورځ کې تا ولیدله چې د روسیې سفارت په دغه کې کنسلګري په دغه کې خلاص شول په پېښور کې خلاص شول عین هغه د نجیب د وخت تکرار دی نو پاکستان یو مملکت نه دی یو کمپنۍ ده یو ایجنسي ده دغه اخلي پروژې اخلي په خپل ملک یې عمل کوي په اسلام آباد کې چاودنې په پېښور کې چاودنې د طالبانو دومره نفوذ خپله د پاکستاني طالبانو ایجاد یعنی په مجموع کې پاکستان یو مملکت نه دی لکه څنګه چې چرچل ویلي وه پاکستان د یوې کمپنۍ حیثیت لري خپلې پروژې اخلي مې په ځان کې عملي کوي په نور مملکتونو کې تاسو ولیدل په نړۍ کې د دوی تر ټولو سختترینه او نږدېترینه ملاتړي سعودي عربو په سعودي عرب کې په مکه مکرمه کې چاودنه ونه کړل د همدا پاکستاني نه و چې چاودنه یې وکړل اسناد یې راونه وتل نو دا د دې معنا لري چې دا مملکت نه دی که فرض کړو چې هیواد ده پاکستان یو هیواد جوړ شوی ده دلته موږ په حقوقو کې یو بحث لرو د ځایناستي بحث یا د جانشین بحث لرو فکر کوئ چې پاکستان که فکر وکړو چې مملکت ده دی د انګریزانو ځایناستی کېدلی شي ځایناستی نه مستقیم اجنټ دی د انګریزانو مستقیم د انګریز لپاره دی لوبیږي یعنی ته د ده پالیسۍ و هر څه چې ګورې دا ټوله د انګریز دپاره دی تاسو ګورئ امریکا په د سږ کال په بودیجه کې دوی ته 10 میلیونه ډالر دغه ورکړله په پرمختیایي بودیجه کې بودیجه ورته ځانګړې کړل د دوی د امنیتي اړخه مګر هغه یې ولې سټاپ کړل په دې خاطر چې دوی پوه شوله چې پاکستان د دوی د لاسه وتلی دی او نوي بلاک ته لوېدلی دی او نوي بلاک ته معلوم دی چې په هغه کې چین دی روسیه ده ایران دی او برطانیه غیر مستقیم پکښې کې ده ولې غیر مستقیم موږ وایو ځکه چې پاکستان په مستقیمه توګه د برطانیې ځایناست دی د قانون د لاډ میکالي دی د جوړښت د لاډ میکالي پر اساس دی د ټوله سیستم قضایه او هر رقم چې راواخلي د انګریز پر لاس باندې چلیږي نو په غیر مستقیمه توګه زموږ ډیل چې اوس دی او زه اکثر وخت په خپل بحثونو کې دا خبره مطرح کوم چې زموږ د سولې خبره د پاکستان سره نه ده زموږ د سولې خبره د امریکا روس جم انګلیس سره ده ځکه پاکستان صلاحیت نه لري پاکستان که صلاحیت درلودی خو دا طالبان در رامنځته کړي وه بیرته تیکه تیکه هم ده کړل مجاهد در رامنځته کړي وه بیرته تیکه تیکه هم ده کړل دا د دې معنا لري چې پاکستان د بل چا په اشارو لوبیږي نه ځان ورته مهم دی نه بل ورته مهم دی ډېره مننه دا د تاریخي بحث همدومره زه فکر کوم چې کفایت کوي یو بحث چې ډېر ضرور ده تاسو پوهېږئ چې یو مقوله ده په وایي کله چې څومره وخت ښیي که ته فرهنګ ونه روزې فرهنګ غني نه کړې او په فرهنګي لحاظ باندې کار ونه کړې نو ممکن دا فرهنګ له منځه لاړ شي او ووژل شي تاسو اخواته دغه فکر دغه د لوی افغانستان ایجاد د کرښې په وړاندې د ضدیت کوم فکر چې کوم ده مشخصا په ټوله پښتونخوا کې بیا په خصوصي ډول باندې په ځوان نسل کې دا فکر تاسو څومره ژوندی بولئ تر تیرو 5 کلونو پورې دغه فکر د مرګ سلګۍ وهلی بیخي مرګ ته نږدې سوی و ولې آخري کوښښونه چې د دې وسوله چې آزاد قبایل یا پاټا دغه ته د پاکستان دغه ته شامل کړل خیبر پښتونخوا او دا ته ننباسي او د پاکستان تر قانون لاندې راولي په ځوانانو کې یو شور پیدا سو ولې پیدا سو ځکه دوی هلته بمونه دغه کړل وکرل او ځوانان 2,000 پښتانه تر اوسه ورک دي او 4,000 مړي پیدا سوي دي یو قسم په ځوانانو کې دغه بیره ایجاد کړه او دغه بیره د دې سبب شو چې خلک خوښ سي او راویښ سي تاسو ګوري یو کوشش چې همیشه سوی دی هغه دا دی چې په پاچاخاني کې موږ یو اشتباه وکړه هغه دا و چې زموږ ټول فوکس یا هغه زموږ تمرکز پر پاچاخان سو نه پر پاچاخاني دا د دوی لوبو چاندسي وکړل زموږ فوکس پر پاچاخان کوي او پاچاخان یې بندي کوي شپږ دېرش کاله د په قید کې تیر کړل او پاچاخاني په مطلق توګه د منځه عدم تشدد د منځه ولاړ په داسې حال کې چې هغه وخت د عدم تشدد ونه له سره ځکه د هغه وخت د جنګونو وخت و چې مملکتونه ایجادېدل په هغه وخت کې که موږ د دې کوښښ کړی وای چې دغه غاټه سیمه رابېله کړو یا یې له افغانستان سره یو ځای کړو یا یې مستقله کړو نو هغه یوازې لار تشدد و ځکه تشدد شروع په ټوله سیمه کې نو هغه د عدم تشدد وخت نه و اصلا مګر غټه ناځواني هند دوی سره وکړله چې دوی د خپله وجوده بېل کړله او دوی هلته وغورځول مګر وخت حق ورنکړل شو خو همدا خبره ده نو حق خو داسې نه دی چې تا ته څوک درکړي حق به اخلي نو عدم تشدد نو په کار زور په کار چې حق واخلي دلته زموږ د پاچاخان سره یوازنۍ نقطه چې د ټکر د همدغه ده چې د په داسې وخت کې عدم تشدد وکړي چې د تشدد وخت ځکه حق باید نو خو هغه د انګریزانو ګاندي په عدم تشدد باندې هند آزاد کړه نو خو
د ګاندي خبره چې ده ګوره حالات ټول عمر منظور پښتون چې وزیروي حالات وزیروي د ګاندي مبارزې دومره رنګ نه دی راوړی لکه څونه چې د چندربوس و د هغو دا راوړي د سباش جنګ و د نور چل او سباش جنګ دا پکې ښکیل ول اما فکر د ګاندي و کنه د عدم تشدد مثلا په افریقا کې مثلا ډاکټر لوټر کینګ یا مندیلا چې کوم کارونه وکړل کنه سیمې یو تر بله فرق لري د سیمو خپله د سیمې د جغرافیه خپل د سړي په مغز باندې ډایرکټ دغه کوي تاثیر لري د اروایي لحاظ سړی دې ته دغه کوي اوس ته ولې د ګوره پښتانه ولې زیږه دي ولې دوی په سیمه کې تر ټولو متشدد خلک بلکې ځکه د جغرافیې هم دا تاثیر پر دوی باندې کړی دی اوس د لوتر کینګ دا خبره شاسي وکړه هغوی تحصیل یافته خلک دي تعلیم یافته خلک دوی درلودل دغه رقم نه ولکه موږ چې 98% د دغه دي بېسواده دي بله خبره د ګاندي ده د ګاندي په مسله کې د نهرو او د چندربوس د هغوی مبارزه چې وګورئ هغه تشدد د پاکستان ایجاد د ګاندي په وسیله نه دی شوی دغه په وسیله اوس د نهرو په هلو ځلو او ګاندي د دې سرسخت مخالف و او یو دغه دلیل د مرګ شاید هم دی به هر حال دغه د عدم تشدد فلسفي بحث د نوې نسل څنګه دی اوس د نوې نسل موضوع ته راځم تاسو ګورئ د نقیب مسعود د لوژنې سره دا ثابته شول چې نور هغه کومه حوصله چې په ځوانانو کې پاتې هغه انفجار وکړي د منظور پښتون راپورته کېدل د علي وزیري راپورته کېدل د اڅکزي راپورته کېدل دا هغه چاودنه ده چې ډېر تحمل او زغم وروسته وسوله دا خلک منتظر و بل اخره دغه وپړسېدل چې نور انفجار وکړي چې نه کېږي باره اوس که د کم تیزوالی چې روان دي اوس دلته یو مهمه نکته دا ده چې پاکستان د دې څخه هم بیرته سوء استفاده کوي اوس همدغه د منظور پښتون راپورته کېدل د علي وزیري راپورته کېدل د اڅکزي راپورته کېدل په مجموع کې د دغه پښتو مومنټ د پښتانه د تحفظ د مومنټ د تیزېدل دوی غواړي سوء استفاده یې کړي په دې معنی یې سوء استفاده کړي لکه د منظور پښتون څخه یوه مصاحبه واخیستل تاسو به ولیدل چې په هغه کې منظور پښتون واضح او کره وایي چې دغه چې زه د پاکستان له عین او له اردو سره مشکل نه لرم ما مشکل لري چې زه د پښتانه حق غواړم دغه د پښتانه اولین حق دا دی چې دی باید ازادي دا بحث خو نه مطرح کوي هغه دغه یو مرکه کې دی دا په مرکه کې نه اول نه دا بحث یعنی منظور پښتون یا د پښتون تحفظ مومنټ خبره چې استاد منګه کوو هغه د دې بحث نه مطرح کوي هغه نه د پښتونستان خبره کوي نه د افغانستان خبره کوي نه د کرکه هغه وایي چې زه د پښتانه حق د پاکستانی ریاست په حکمرانی کې پښتانه حق غواړم آفرین نو خدا خپل نفس پاکستاني زما خبره هم دا سواله چې دی په غیر مستقیمه توګه پاټا او آزاد قبایل د پښتون دغه ریاست لاندې راولي د پاکستان ریاست موجود دی وای په لومړي قدم کې به دا کار وکړي به وروسته دغه تخم نه دی د ازادۍ تخم دا د هغه وخت څخه کرل کېږي چې اول قدم یې ښول کېږي که تا اول تخم غلط وکړي همدغسې پاته کېږي تا کیدای شي چې تخم وکړې د ګشنیزو او تا ته درکې ګنده نه هیڅ امکان نه لري ته به تخم اول غټ کرې د پیازو تخم به کرې چې پیاز درکړي تا تخم د دې کرلی دی چې پښتونستان او هغه دې ته ډول وي چې راسه په پښتونخوا راګډ سه تا دې ته دغه کړی دی هغه غواړي چې تا په ریاست کې داخل کړي د هغوی هڅه د هغه ده چې تا د ریاست برخه کې ده ولې تا ته د اوس د منظور پښتون اوله خبره دا ده چې چوڼۍ دې زما د سیمې وباسه پاټکونه دې زما د سیمې وباسه نو خو بیرته وایه چې ریاست څخه د پښتانه حق غواړم نو خو که ته د ریاست تر حکمونو لاندې راځې د ریاست خو وظیفه هم دا ده چې کومې سیمې د ده تر واک لاندې هلته پاټک ولري ځکه چې کنټرول یې کړي نو دا خبرې زدو نقیض دي زموږ مشکل پر دغه نقطه دی که د پښتانه حق غواړو د پاکستان له ریاست اولین حق یې دا دی چې د ده تر عین لاندې بنوي د آزاد شي د آزاد شي اولین حق هم دا دی موږ د منظور پښتون د منظور پښتون د مبارزې سره موږ هیڅ مشکل نه لرو د پښتانه د تحفظ او بله خبره دا ده ته یو شي ته متوجه اوسه راسه حساب سره وکړو پښتانه د ډیورین کرښې دې خواته ډېر ذلیلې دي کا خواته دلته ډېر پر ذلیلې دي هلته د تورخمه نیولې تر بولدکه پورې د اوبه لري مکتبونه لري هر څه امکانات یې سم دي ته راسه ستا هغې وګوره 40 کال په دغه اطرافو کې وژل کېږي که نه وژل کېږي ولاړ ساندر دی وګوره سرخرود دی وګوره د کندهار د ژړۍ دی وګوره پنجوایي دی وګوره ولاړ د هلمند ګرمسیر وګوره ناوای وګوره دلته لا پر مظلومه دي یعنی زموږ هدف دا دی که د پښتانه د تحفظ غږ کېږي په نړیواله توګه باید د پښتانه د تحفظ غږ اوسي نه دا چې د ریاست څخه یې ته دغه غواړي ریاست خپله غلام دی ریاست غواړي چې پښتون د تر واک لاندې راسي د ریاست پلان دغه دی چې پښتانه دا ومني چې ته د ریاست برخه یې نو زموږ خبره دا نه ده چې موږ د منظور پښتون سره که موږ د مخالفت یوازنۍ نقطه یې منظور پښتون ډېر مبارز انسان دی ډېر غټ کار یې کړی دی کور یې ودان دا اوس چې دغه حرکت یې شروع کړی دی غټ خبره مګر فکر باید تخم باید
د ازادۍ وکرل سي، نه د دې چې د حق اخیستلې. او حق اخیستنه مظلومیت دی، حق اخیستنه له ریاسته مظلومیت دی. موږ د مظلومیته باید ووځو، موږ باید د بادارۍ غږ پورته. اوس خو نو ته خو د کرښې دې غاړې ته ته خو د پښتانه مالک ځان بولې که نه، ته وایې چې پښتون دلته ده، ځکه د افغانستان ریاست د پښتانه پر لاس کې ده، هاخوا ته چې کوم ریاست ده هغه پنجابي په لاس کې ده، دې خوا ته چې کوم ریاست د پښتانه په لاس کې ده. فکر کوئ چې په کافي اندازه دغه فکر هلته خپور شوی ده، په غیر مستقیم ډول باندې دغه مرسته له هغوی سره شوې ده چې تاسو باید دغسې یوه لاره خپله کوئ؟ یوه خبره چې زه ډېره سپینه کوم هغه دا ده چې د امیر کرزي په وخت کې دا فکر ډېر قوي و. هلته بورسونه ورکول کېدله، غوښتل کېدله، رحمان بابا لیسه و، خوشحال خان لیسه و، په عمومي توګه د بلوچانو سره اړیکې ډېرې قوي وې، د پښتونخوا له مشرانو سره لاپراسیاب خټک و، له محمد خان اڅکزي و، د دوی ټولو سره خبرې ډېرې جدي وې او ډېر ښه نیک روابط و، ډېر ښه روابط و. اوس ډېر تضعیف ته تللي دي، ډېر ضعیفه سوي دي، حتی په دغه اندازه ضعیفه سوي دي چې کوشش کېږي چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه حق زحمت ورکول کېږي، هغه په یو رقم بنده کړل سي. د مریانو سره هېڅ ارتباط نشته، بلوچان خو بیخي د صحنې ایستل سوي دي. په هغه وخت کې ستاسو فکر و که کرزي د دې ډېر کوشش کوه چې بلوچان و دغه براهویانو دا په نظام کې څو چوکۍ ورکولې. دلته په وزیر اکبر خان کې دفاتر ولې رسمي کار کوه، رسمي سره د ملي وحدت حکومت برخورد مثلا حد اقل له دغه مسلې سره د پښتون تحفظ مومنټ سره یې برخورد، د کرښې په وړاندې برخورد، د یزغم تار مسله دا تاسو څنګه؟ زه همدا خبره کوم، زما خبره همدا وه چې د افغانستان په حکومت کې دغه د بهرنۍ پالیسۍ نامتوازنوالی دغه نقطه ده. پاکستان څخه په دغونه تیزۍ لرې کېدل او هند ته په دغونه تیزۍ ورنږدې کېدل، له انګریزانو سره دغونه نیک روابط او له امریکا سره چاپلوسي کول او د روسانو سره ټکر، دا هغه متنازع حرکتونه دي چې د ملک بحران ته وړي. تاسو وینئ اوس په راډیوګانو او تلویزیونونو کې یو راپور خپرېږي چې په 1958 کال روسانو پر افغانستان یرغل وکړي او بیا هغه سرکاتب خبرې کوي چې په موږ باندې داسې جهاد روا سو. نو دا خو دغه اوسنی جنګ چې روان دی دا خو هم جهاد شو. نو که ته د دغه پیسې بیا بیرته امریکایان د اعلان وکړي نو دا خو دوی بیرته جهاد کوي، دا خو بیرته تا دې ته رواوالي ورکړي، دا خو ته جنګ ارامایي نه بلکې جنګ ته تیزوالی ورکوي. هلته د واضح یو مجاهد کښېنولی دی، په هغه وایي چې روسان راغله یرغل یې وکړي، موږ ملک یې ونیوئ او په نتیجه کې موږ مجبوره سو د اسلامي فریضې پر اساس مو جهاد وکړي. نو دا خو د دغه اوسني جنګ ته د مطلق فتوا ورکړه د جواز. دغه متنازعات حکومت خپل خراب کړی دي. بل خبره د ډیره کرښې سره برخورد، اوس د کرښې ته راځم، پر کرښه باندې د ازغن تار کشیدل دا اوس د پرون د کورمرز په پکتیا کې هم شروع شوی دی او ته د دغه کال تر اخره پورې مکمل بیا یوازې ازغن تار نه د 200 چونۍ دي، چونۍ ایجاد دي، دا کامري دي، یو ډول باندې هغه شکلیات د دې کرښې رسمي کوي، لکه ته چې مثلا له تاجکستان سره. خو زه به تا خبره وکړم، ستا په تذکره کې چې کله د افغانستان نقشه لوېدلې ده آیا د لوی افغانستان ده که دغه نه د اوسني افغانستان ده؟ دا مې مشکل دا خپله غټه یعنې فکر شته دلته، فکر کوئ یا د پردې شاته د پردې شاته خبرې روان دي. زما اساسي خبره دا ده په نظام په اډانه کې او په هغه لوړ راز کې په سر کې د انګریز داسې نخبه جاسوسان سته د انګریزانو چې په غیر مستقیمه توګه دا شی رسمي کوي. زما تذکره زما هویت دی، پر هویت چې تا راته دا کوچنۍ نقشه ولګوله چې زه په هېڅ توګه منم نه، دا خو په رسمي توګه دا شی تایید کوي. دا سند دی زما د سل نه د زر نه د 10,000 کاله دپاره دا تذکره زما سند دی، هویت مې سنور. تا په هویت کې زما نقشه را کوچنۍ کړل، نو دا خو دې په رسمیت ومنئ. او تاسو ویلیدله چې د ډېرو غټو سیاسیونو د خولې دا خبر راوتل چې دغه په پټه توګه ډیورنډ امضا سوی دی. دغه مسله تاسو ولیدل ننګرهار کې چې موږ حمله وسوله، یو ځوان مو شهید ورکړي، قاسم جان مو شهید سو، هغه دروازه بیرته جوړه نه کړه. نو څه باید وکړو؟ وروستی بحث یوه دقیقه وخت لرو. وروستۍ خبره دا ده چې ولس باید د حکومت څخه دغه وکړي، بس خواست وکړي، پوښتنه وکړي چې تا څه حال ایښی دی، تذکره دې را داسې کړل، اغزن تار را باندې کشېږي، زما د ډیورنډ کرښې د سټي څنګ ته مې د خاله کور دی، د ورور کور مې دی، د خور کور مې دی، هغه تا را باندې وتړي. ته دا خو تا ماته خپله ویلي دي، په قانون اساسي کې دې ویلي دي چې ډیورنډ کرښه به اخلو. د قانون اساسي اولینه د ماده دا ده چې د تمامیت ارضي د افغانستان سره، تمامیت ارضي خو زما تر دغه پورې دی، تر ډیورنډ پورې نه دی، تمامیت ارضي خو زما د تر اټکه پورې دی. نو ته تر اټکه پورې زما مځکه څنګه مفته ورکوې چاته؟ تمامیت ارضي دې د سوال لاندې کړی. ولس چې پورته نه سي، ولس چې له دوی څخه حق وانخلي، دا به دغسې لکه د ډیورنډ کرښې دې خوا ته چې وژل کېږو او هغه ته تر دې به ډېر وژل کېږو، تر دې به ډېر. ډېر تشکر، ډېره مننه مرحوم صاحب کور ودان چې بحث کې واسطې رسنه. قدرمنو اورېدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو. خپرونه مو پای ته ورسېدله، تر بیا مو عمل شو.